خوندوکوی خدایا دا عمران دی کنه نسوار واجی ډډوي نسوار واجی ډډوي د کور حالت ته خبر نه دی کور نه دی ځنګل دی ځنګل دا خو مې جوړ کړی وی کنه موږ په دې زاړه سر باندې زه لاړم چې ګودر ته اوبه راوړم خدایا اوسني زه اوسني خاوندان نه دي بس خدای دې راپرېږدي نو خدای دې راپرېږدي بس یې حکمونه به چلوي داسې وکړه هغسې وکړه داسې وکړه هغسې وکړه دا بچې ته جنت ګل ماما کور چېرته دی دا دی یاره جنت ګل ماما څه زوی نه راوړی چې دا ټول کلی پرې دی بازار هی نو یلکه څوک یې دروازه ماتې خدایا یو خو پم خراب دی وایي دروازې نه خلاصوئ دا دې درلمه یا وروره څوک یې جنت ګل کور کې شته دا وروره جنت ګل غوندلې موادو پسې ترورې دا زوی دی پوهېږه دا زموږ درېیم چل دی جوړ کېږي او د کلي ماشومان وایي چې دا جمالی پټ کړی دی او ښه یې پوهېږه او که نه یې پوهېږه په بیا مې ګیر کړو په میز درته شکومې خدای دې وګوره په مې د شکومه ویل کېده چې د چا چرګې ورکي هم جمالې دی که د چا ګډان ورکي هم جمالې دی که د چا غویان ورکي هم جمالې دی دې جمالې نه پوهېږه په کوټې هلک دی وه दरवाजा खोजी का राजा जमालिया दा चल गई तो कम जा टकरा हां भाई दादा हम पटो की कर इधर आ गया रहा वही नहीं पटो की कर इधर दा बस जमाएंगे तू बस देख मैं तेरे के तू बस दौड़ कीगा बल ताकि क्यों गोरा बिजिम निस्ता केलमिता प्लार दे प्रोते से शहरेरो बस सब को करे बस जंगल की रबाने उमरते रही पला होरी की सूर न बचले وای وای یا خزي ګوره تا ته ما شل ځلې ویلي دا چغې مه وهه شاوخوا ګاونډی دې شرم دی ودې شرمولو نور مړې چې راځم د مور او د زوی چې اورمباړي دي چغې دي مړه نور خو په شرمونو وشرمېدم بس دی که نه دا لا ماشوم دی چرګې پټوي دا چې سبا ځوان شي او زلمی شي د چا نه به غوا راپټوي د چا نه به غوی راپټوي دا دې سره به موږ څه کوو کوو به څه سړیه په دې زړه مې نری درد دی ما ډاکټر ته بوځه هسې نه چې سبا درته مړی وه الله دې خیر کړي دې پټي کې لږ کار پاتې دی دغه وکړم د خیره بیا به د خیره ډاکټر له بوځم ها خفه نه شي د پټو کارونه نه ختمېږي ګوره په 2 دقیقو کې اوس راځم لږ کار دی ولې یا الله خیر سهار ماته وایي چې په زړه مې نری درد دی الله دې خیر کړي خزي وخزي ولې څه چل در باندې وشو بابا ولې په مور باندې مې څه چل شو بچې مور دې مړه شوه دغه ما ته وویل چې په زړه مې درد دی نو ما ته څه معلومات وو چې دا رښتیا دومره زړه لاره مور مې مړه شوه مور دې مړه شوه بچې مور به مې مور چاله ویم دغه ما ته ویلو چې ما پړه درد زه څه خبر وم چې دا رښتیا دومره سخته ده
کټه راځه دا هګۍ و د چرګانو غلا خو مې ډېره وکړه خو نن دا وړم چیرې بیري به پې د خیره کوم راځه خو چې څوک مې ویني راځه جمالي نه دی ولې نه دی دا لاس کې څه شی دی هلکه جمالي چېرته روان یې هلکه تا سره خو ډېرې پیسې دي که نه ډېرې پیسې چېرته دي خو مړه بس ګډه مې خرڅه کړه او زه هم په دې د خیر سره بازار کې مزې خوراکونه پې کوم خوراکونه کوي په دې پیسو باندې خوراکونه کوي ولې دا خو لږې دي راځه چې درته ډېرې کړمه یو په دوې کړم درته څنګه یو په دوه کې وړي جادو لري ته راځه ما سره ته راځه چې درته یو په دوه کړمه ډېرې پیسې به دې جوړې کړم راځه تاسو راځه ته راځه ته ونه کوي نه مړه ته سکندره څنګه چل دی هلکان راغلي لوبې ته که نه لالا خانې مرغې راغلې مزې به کوې مزې دا کوڅه د شور مه کوه ته راځه دا شو کور ته اوس وایه هلته کوڅه وه وایه جنرال ګل اما ما ستاسو ګاونډی یم او ما د کلي کوڅو خلک ویلې جنرال ګل اما زوی جمالي ستا ګټه پټه کړې ده ښه نو دا خبره ده چې د چا چرګه څوک پټه کړي جمالی دی که د چا ګډه څوک پټه کړي جمالی دی که د چا غوا څوک پټه کړي جمالی دی ځاله که وځه دې ځینه ځه
ځه هلته چې دې ګیر کړو همدا خپې لاسونه پرې مات کړه وځه وځه ځه ورک شه هله ځه په ګیر مې راغی که نه نو ګورم به ورسره مانا ځه ورک شه چې تا کتل نو ما پسې به نه راتلې یا پروردګاره چې دا څه بد عمله زوی دې ماله راکړی دی یا الله نو تخم یې دې خلاص کړي دادا دې څنګه خبر راستې یخ مې درته مور یاده شوې او یار سره زما د واده خبرې چپ شه بېغیرته غلی بېغیرته ستا له لاسه خو ما کلی پرېښودو ښار ته راغلم دلته هم ته ګیلې دي څوک یې ګډه پړه کړه څوک یې غوا پړه کړه د خدای لاس وکړه د الله لاس وکړه چې نور سم سړی شه زه خو دې په شرمونه وشرمولم تباه و برباد تباه چې وځه د دې کوره وځه ورک شه ما اولاد تباه و برباد بېغیرته مزدوري چېرته وکړه الله دې غر کړه یا لکه لاره درته نه ښکاري که زه درته نه ښکارم څه چل روانې شوه ولې داسې بکساره روانې په غم ککړې مه په غم داسې کارنامه مې کړي چې نه به مې ته وبخي او نه به مې بابا وبخي تا خو همیشه کارنامې کړي دي دا راته ووایه ما ته وګوره خفه کېږه ما چې څه کارنامه دې کړې وی نایته څه درته ویم د خان په ځای کې مې قمار وبایله قمار پیسې مې وبایلې پیسې کې دې قمار وبایله و ظالمه په قمار کې ګټه چا کړې ده او ما ته به دا د کلي خلک څه وایي چې ته یو قمارباز سره ملګرتیا کې ته په پلار سره په کومو سترګو مخ کېږي ته به د کلي خلکو سره په کومو سترګو مخ کېږي عنایته ته خفه کېږه مه یار زما خبره واوره داسې کارنامه به وکړم چې هم به ته خوشحالی هم به مې بابا خوشحالی هم به دا د کلي خلک خوشحاله کړم ته فکر مه کوه نو کله ډېر زر د خیره وګورو دا ستا کارنامه مو وګورو چې ته زنځیر خان سره څه کوې ګورو به د خیره اوس به لږ لاړ شو هلکه شرافت ګډه دې پیدا شوه دلته خو زموږ جمالي پټه کړې وه او کور ته پسې ورغلم او پلار یې ډېکو کور یې ویستم دا کوم جمال دی دا زموږ قرضداره جمال دی هلکان دلته راشئ هغه جمال دی چې زموږ قرضدار و پکا دا دې بلاس پکا هلکانو ورشئ لاس پلې راولئ ورځئ جمالې د زنځیر خان پیسې چې مار وخوري پوټه کې اچوي نو ته څنګه پټ پټ ګرځې مخکې شه ته ما پرېږدی په خپله لاس مخکې شه مخکې شه مخکې شه مخکې شه وایه جمالې د زنځیر خان کسانو ودرېږه نو اوس دې زنځیر خانه ځان ته کار ولیدو ګناه که ګناه
پخوانو یو متل کړی چې قرضدار چا وژلی خو دونه یاد ساته د پښتنو ریکارډ به زه تازه کړو قرضدار یې زه وژنم زه خان صاحب 2 ساعته وخت ماته راکړه ستا پیسې به ستا ډېرې ته راورسېږي خو صرف او صرف 2 ساعته وخت ماته راکړه 2 ساعته 5 ورځې مې ټیم درکړی و 2 ساعته نور هم درکړو ورځه ورځه دغه دې لاړم او لاړم دا خپله که رانږدې که ته لرې شه دا نم څنګه چې خو خو کېږي خیر خو دی دادا مې نه وي دادا مې دادا دې به خو لرې داسې کار دی دادا چې ما د غلط کارونه توبه اویسته نه به نور غلا کوم نه به قمار کوم او خپله حلاله مزدوري به کوم اوې تا به د خیر سره عمرې ته پرېږدم یاره ګمان مې نه شي ستا په خوله زما باور نشته نه دادا اوس ما توبه ویسته ستا په ستر مې دې قسم نو ته څه شی ماته وې زه یې دادا هغه پیسې ماته راکړه زه به مې ځان ته رشقه والم او په دې ښار کې به مزدوري کوم د خیر سره 200 روپۍ به ګټم ستا به پې کار کېږي او زما به پې کار کېږي ته رښتیا وې ولې تا را دروغ هم توبه 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 داسې نه چې بیس وراشي او زما د دروازه وټکې چېرې زوی دې بیګ راکړي نه نو داسې زه څوک څه پرېږدم چې ته راشي دروازه رشقه چلوم رشقه مزدوري کوم د خیره ګوره بچې یو خبره راته کوم دا زما د ګورو د کفن پیسې دي دا درله در کوم خو د خدای لازم وکړه چې خپل کاروبار حلاله روزي وکړه زه د خیر ته ماله پیسې واده ده بالکل بالکل یاره خو بس قربان دې شم خدای جنتونه وکړي زما دادا ته کار را دې وړي دادا ها بچې ګوره یو خبره راته کوم چې خپل عقل نه مزدوري وکړي که رشقه اخلي که دوکان ته جوړې وګوره چې آینده دپاره زما د چا ګیله را نشي بشي نه برس دا د ګورو د کفن پیسې دي ګوره صحیح ده سوال درته کوم بس صحیح حلاله مزدوري کوو که زه تم دا اوس ښار ته ځمه عنایت خان راسره بیا او رشقه به وویلو د خیر په ګډه به چلو کاغۍ به راسره چلوله خیر خو یوه ځه ځان لارې د مخې سمه کړه ځه پاسه مې شه ځه دوا راته کوه دا بس زه دوا کوم ځان لارې د مخې سمه کړه یا الله شکر دی چې دا زوی مې په سمه لار راغی یا الله ډېر ډېر شکر دی یا الله تی په سمه لار راوړې وینایته خبره وره زه در پسې کور ته راغلی وم او ته راغلی شتې ماڼو ته راګرې چړپقه چړپقه شروع کېږي خورې ولې خېټه باندې به یې درد کړي خېټه باندې دا راته وایي چې چېرته روانې خبره دا ده د بابا نه مې پیسې راواخېستې چې د خیر زنځیر خان ته یې ویسو چې قرض نه خلاص شمه دا خو دې ډېر ښه کار وکړو یاره چې د قرض نه خلاص شو خو یوه واده راسره وکړه چې د زنځیر خان حجرې ته به نور نه ځي یاره بیا نه ځمه خو اوس دا پیسې ورته ویسو خو ته به راسره ځې ځان ته ګوره نه ځم زه در سره لاړ شم زه در سره دوزخ ته ځم خو یوه خبره مې واوره چې دا د جنت لاره مو پرېږده مېما یار دی او د ستا غوندې دي خو راسره لاړ ځه چې داسې ځو که داسې ځو لارې خو دواړه دي کومه لاره ورته نږدې ده داسې به لاړ زنځیر خانه ستا امانت خو مې تا ته راوړه خو یوه خبره مې په خلاصو غوږونو واوره چې جمالیا نن راباد دې حجره کې ونه ګورم واخله دا پیسې اوسره زما واک پکې ته چلی دلته به هر څوک ځي هر څوک به راځي او خپل قمار به وایي زنځیر خانه دا سرې سترګې دې لیدلې چې کله دې سرې سترګې ولیدې که نه بیا به وګورې چې زه تا سره کوم عمل کوم چې ستا د خو پښتون نه یې بدماشي کوې ګورو به ځه ډېر خلک کتلي تل پکې اوسه ته ځه او زما له کاره بیا درځم ګوره یوه خبره مې چې د زنځیر خان په حجره کې دې ونه ګورم که نه زه نه راځم راځم کاره ته ځه زه درځم السلام علیکم زنځیر خان جمالیا خیر ګورې زنځیر خان دا زړه مې ډېر تخنیږي که یو څو روپۍ راکړې د خپل بخت وازمایم ګوره مخکې هم درکړی و ټیم دې پکې ایښی و دا وارې بې ټیمه به درکړم درته
دا ځل چې کار دی خان چې مال مې خپل تندی معلوم دی ګټه مې راکړه پیسې درکوم دا څه رقم تندی دی یاره چې تا ته کوي ډېر زبردسته تندی دی ته پیسې ماته راکړه کښېنه دا واخله ګوره ټیم نشته صحیح دی بدماشانو پلار یم او ته راځې د زنځیر خان په دیره کې بدماشي کوي ورک شه مړه بېرته یو مې قرضدار دی او بل زما په خپله حجره کې زما په کسانو د لاس اوچت کړو خان صاحب خو در به کوم پیسې دي او اوس قرضدار یې چا وجلې دا د پښتنو ریکارډ به زه ماتوم او قرضدار یې به زه وژنم هلکانو را خلاصې چا وجلې زه یې وژنم که نه کاکا تاسو دې زنځیر خان حیات خانه زویه جمالیه چیرته دی؟ جمالیه تا ته ما نه ویلې چې دې بد خلکو سره مه ګرځه خو تا زما نه منله تا زما نه منله خلکو د بدامانو خلکو ناستې پرېږدئ په خپل اولاد باندې ډېر پام کوئ تاسې وڅارئ چې څه رقم خلکو سره ګرځي یقینا کاکا جمالې زما ورورو ډېر بې دردېدلی یم کاکا د الله رضا ده کاکا